محمد ابن هشام الكلبي داغه باره کې راغلی دی دا وای زه یو ځلې د پلار سره تللی وم یوې باندې ته غره طرف ته تللی وم وای چې کله لاړم هلته مې د یو کس سره شپه شوله وای د یو باندچي سره شپه شوله وای په دې کې د شپې یو شرمخ راغی عربو ته سرحان وای شرمخ راغی او د دې باندچي را ګډه ونیوله او وی تختوله وای دا باندچي وای ګټه ته وخته او چغې وکړه چې یا سید الوادي د دې علاقې او د دې کندې سرداره مشره راورسېږه او زما دا ګډه شرمخ ماته کړله وای په دې کې چې ګورو یو اسماني چغه وشوله او غږ وکړو چې یا سرحان ارسله شرمخه دې سړي ته ګوره بیرته دا ګډه را واپس کا او ګډې ته هېڅ ونه وی ګوره وای چې ګورو شرمخ هغه ګډه را روانه کړې ده او بیرته یې روغه رمټه دا ګډه راوستله وای ما د ځان سره سوچ وکړو چې زمونږ په علاقه کې چې کله شرمخ ګډه ویسي نو هغه چې ماته کلي نه یو هغه ته خوړلې نه پرېږدي نه دا یې څنګه روغه راوړله وای دې سړي نه مې تپوس وکړو چې دا څه مسله وه هغه ګډه وتښتوله او تا ته غږ وکړو بیرته یې روغه راوړله وای هغه ویلې چې دلته په جناتو کې یو ولي دی د الله دوست دی او هغه په نوم باندې زه په کال کې څه ګډان صدقه کوم او هغه زما حفاظت کې او زما د دې ګډانو حفاظت کې اوس مې ته چغه وواله او تاسو ولیدو چې دا ګډ راله روغ به تا شرمخ راوړه نو که دا چېرته موږ او تاسې وې موږ او تاسې هم دغه چغې شروع کړې وې چې یاره یا سید الوادي راورسېږه او یا پلانې راورسېږه د هغه په نوم به هم صدقې شروع کړې وې خو لیکن دا صحابه وو او خیر خلک وو او په غوره مدرسه کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدرسه کې تربیه شوې وه دا وایي موږ رالو زه مې او پلار مې رالو د محمد صلی الله علیه وسلم نم تپوس وکړو چې یا رسول الله دغه شان ځکه مې شپه شوله شرمخ راغی او ګډه ویوړله او هغه سړي ته غږ وکړو چې یا سید الوادي راورسېږه شرمخ رانه ګډه ویوړله هغه شرمخ له ګډه راوړله داسې مسله راسه وشوله وایي نبي صلی الله علیه وسلم ویلي چې تلک الشیطان یضلک وای دا شیطان او تاسو گمراه کولی دا شیطان او چې دا آسماني چغې وکړله او دا ګډه به راوستله دا دې لپاره دا کار وکړو چې ستاسو عقیده په الله رب العالمین باندې خراب کړي نن وګورئ په دې دربارونو کې چې بعضې چغې وشي خلک ووایي چې لکه وګورئ دا چغې په دې کې وال کېږي او داسې کېږي او داسې کېږي دا شیطانان دي چې دا انسانان گمراه کوي نو دا عقیده د توحید د دې اهتمام کول پکار دي د دې ساتل پکار دي چې د رب العالمین سره شرک وکړو دا انسان الله رب العالمین جهنم ته داخلي عزا پیری باره کې راغلي دي چې دا یو پیری وه او د خلکو ولا بندگی کوله واد النخل سره دلته دا وه یوه ونه کې دا وه او لاندې یو منجور ناسو منجور به ناسو لاندې او چغې به یې والې دې له به څوک راغی او ورته وبه ویلې چې یاره د بچي ضرورت دی عزا ابۍ ته یې وویل چې بچي راله راکړي چا به ویلې چې یاره مال ته ضرورت دی او دا دې به چغې وکړې چې یا عزا بچي ته ضرورت دی یا عزا دشمنی د غلبې ته ضرورت دی یا عزا مال ته ضرورت دی او دې ته ضرورت دی وایي عزا به د پاس نه چغه وکړه چې قبول سوالم قبول شه نو نبي صلی الله علیه وسلم اعلان وکړ چې دغسې د شرک اړه ده د دې ختمول پکار دی دپاره به کوم زمری نه وي وایي خالد رضی الله عنه پاڅېده چې یا رسول الله دا د شرک اړه به زه ختمه کړمه نبي صلی الله علیه وسلم له کسان ورله چې کله ورلل هلته نو هلته څه د کیکر ونې وي واد النخلې سره هغې غوڅې کړلې او راغی نبی صلی الله علیه وسلم ته ویلې چې یا رسول الله د شرک هغه اړه مې ختمه کړله نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلې څه پېښه دې ولیدله او که نه وایي خالد رضی الله عنه ته ویلې چې یا رسول الله څه پېښه مې ونه لیدله نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلې چې تا عزا نه ده وجلې او ورشه عزا مړه کړه خالد رضی الله عنه بیا ورغی دا وایي چې ما وکتل واد النخلې په یو طرف کې ونه وه غټه ونه وه او د دې یخ نه یو منجور ناسو وایي زه ورلمه وایي چې کله دې ونې ته ودرېدلمه تبرګې مې راواخیسته او دا ونه مې راړوله لاندې انسانانو کې یو منجور و او هغې چغه وکړه چې اعز شدي شدة لا تكذبي على خالد القي الخمار وشمري یا عزا کلکه شه او دا ټول چل او فریب دی پر خالد باندې راواچوه دا دې اوس وژنې او خر ختموي دي وای خالد رضی الله عنه چغه وکړه ویلې چې اعز کفرانك لا سبحانك اني رايت الله قد اهانك وای عزا ما الله رب العالمین لیدلې ده چې تیس پکې کلی او ستا بندگی ختمه کړې ده نن بدیږي کې زده یا عزا دا غږ ورکوم او دا چغه بدیږي کې زنن ورکوم وای ما ته برګي تلاش کو چې کله مې دیونه لدا گزار ورکو چې ګوره ما د برنه یو بلا را روانه ده او دسې بلا ده چې د سر اختیار په خو ته رسیدلې ده عزا پیری وه وای دا را باندې را روانه وه وای ما ویل چې د ایمان د معلومولو موقع ده تبرګي ته ملاس کا وای کله چې د عزا زما خواته راورسېدله وای ما ویل چې لا حول ولا قوة الا بالله
او ماته یو شلک دیرګه په دې تبرګي باندې ومه والا فصار حمما واذا تشوا لك سكعرة او است ختم شولا لا حول ولا قوه الا بالله ته هیڅ نه شټینګېدل او ختمه مکړه وای رالم دغه ځکه چې کوم دا دغه ناسو د امین جوور دې ته می ویلې چې اے مشرکا د الله بندګین او د الله جمعتونه کوم وجود برځي کې راغلي او دي عزات دا چغي وي او تبرګه په سره واغسته واغه کم من جوور چې واره موږ ټوټه ټوټه کولا عالم رسول الله ته ویل چې رسول الله د شرک اډم ختم کړل نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل سدي ولیدل و یا رسول الله ومم لیدل او ختم کړل نو د شرک اډه ختم کړل صحابه به دا اډه ختم ولي نن بعضی مشرکان خلکی او د سه اډه کولاوي او د سه زیارتونه جوړي چې ردل خلک راځي او دلته بچي غواړي د بابانا او دلته بل عزت غواړي او دا غواړي دا ټول رب العالمین حق دی او د خلکو بل چاله ورکړي دی